درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. ویل کېږي چې فلمي اداکار شاهد خان هم توبه ویستله او هغه به نن پاس فلمونو ته نه راځي او داسې هم ویل کېږي چې هغه د تبلیغ اړخ ته مخه کړې ده. په دغه خبر کې حقیقت څومره دی او دروغ څومره دی؟ آیا دغه خبر رښتیا حقیقت دی او هغه رښتیا تبلیغ کېدلی او که نه؟ دا ټول تفصیل به هم تاسو هم دلته وګورئ. شاهد خان به تاسو ډېر ښه پیژنئ چې هغه د پښتو فلمونو یو مشهور اکټر دی. د پښتو په فلمونو کې شاهد خان، ارباز خان، جهانگیر خان او داسې یو څو نور کسان دي چې دوی په هر یو فلم کې شتون لري او دوی چې په کوم فلم کې نه وي نو داسې لکه دغه چې د پښتو په فلمونو کې نه حسابېږي، ځکه چې سینما هم د دوی خپله ده او دوی چې کوم فلمونه جوړوي نو همغه فلمونه په سینما باندې چلوي. اوس مهال ویل کېږي چې د شاهد خان په باره کې داسې خبر دی چې هغه تبلیغ ته مخه کړې ده. نو درنو دوستانو، یو څو تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې د دوی ډېر زیات ګردش کوي، چلیږي او هغې سره هم دغسې ټایټل هم راځي چې شاهد خان تبلیغ کېدلی دی او دا یو څو تبلیغیانو سره ناس هم دی. نو د دې نه دوه خبرې ثابتېدلی شي، کېدای شي دا رښتیا هم وي، خو تر کومه چې موږ معلومات وکړل نو دوی اکثر چې په فلمونو کې کله کار کوي نو په فلمونو کې داسې پاټونه هم راځي چې دوی پکې د تبلیغي یا د بدماش یا هر قسم کردار لوبوي. نو که دوی دغه کردار هم لوبولی وي چې د یو تبلیغي کردار یې کړی وي نو دغه کلیپ خلکو راخیستی دی او دې ته داسې رنګ ورکړی چې جهانګیر خان تبلیغي شوی، تبلیغ اړخ ته مخه کړې ده. نو قدرمنو، تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي حقیقت دا دی چې داسې هېڅ خبره نشته او کومې خبرې چې همداسې کېږي نو دا هسې یو قسم دروغ پروپیګنډه ده. موږ غوښتل چې تاسو دې معلوماتو نه خبر وکړو چې دغه هسې دروغ دي او دغه خبرې هېڅ حقیقت نه لري. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو له همدغسې تازه معلوماتو او ویډیوګانو خبر ساتل کیږئ.